په دې فلم کې موږ ډیر پخوا وخت ګورو او دې کې یو الګ هم ګورو چې لاغې نوم فرند وي. فرند د موسم مبارکي حل ویلو والا یو انسان دی، یعنی راتلونکي موسمیات باره کې علم دا لري. دغه کار لپاره دا حکومت یو جزیرې ته لیږي او هغه جزیره کې به دا ټول یو کال تیری او د یو کال موسمیات باره کې به دا حالته پته لګوي او دغه جزیرې به دا حکومت موسم باره کې حل وایي او دا هلته کې یو کور کې پرېږدي کوم ځای کې چې به دا یو کال تیری او هلته نه دا یو لایټ هاوس هم ګوري. د جهاز کپټن او دا هلک هغه کور ته راشي. کله چې هغه کور ته راشي نو هلته کې یو سړی وي چې د هغې نوم ګرونل وي او هغه کپټن دې نه تپوس کوي چې دلته چې کوم هلک موږ تیر کال راوستی و هغه چېرته لاړو. خو دا سړی دې کپټن ته وایي چې هغه هلک ته څه بیماري ولګېده او هغه د بیمارۍ نه مړ شو. دغه کپټن دې نه تپوس کوي چې له هغې جسم څه شو. خو دا سړی ورته وایي چې هغه یوه ورځ بهر تللی او واپس نه دی راغلی او کېدای شي چې هغه د سمندر کې ډوب شوی وي او مړ وي. هغې نه پس هغه کپټن هلته نه ترې لاړ شي. خو تلو نه پهله دا خپله تمانچه فرینډ ته ورکړي او ته وایي چې په دغه جزیرې باندې خطره هم شته. فرینډ چې کله له کور بیسمنټ ته راشي نو هلته کې څه فایلونه وګوري کوم چې هغه تېر کس دلته پرېغوستي وو او هغه کتاب کې دا څه عجیبه بلاګانې هم وګوري. خو فرینډ وایي کېدای شي که هغه لږ یوازې و او هغه دغه بلاګانې جوړ کړي دي. دغه شانتې دا هلته کې اوده شي او بله ورځ راپاڅي او دا په خپل کار کې شروع شي. بله شپه دا داسې محسوس کړي چې په دروازې باندې بهر څوک شته او ور وخي. دا چې کله دروازې ته لاړ شي نو دا هلته کې څه لاس ګوري چې چا راته کړی وي او دا یو عجیبه لاس وي او داسې معلومیږي چې دا لاس د انسان نه یو بلا دی او دا هلته نه ویریږي او وتښتېږي او بیسمنټ کې پټ شي. بل سهار چې دا کله راپاڅي دا بهر څه د خپلو نشانونه ګوري چې هغه د بلاګانو وي او هغه نشانونه سمندر ته تللي وي. او فرینډ هلته نه هغه کور ته لاړ شي کوم ځای کې چې هغه بل سړی وي. خو کورونه دې ته دروازه نه کولاوي او بهر نه ورته دا ووایي چې تا له پکار و چې هغه خلکو سره ته واپس تللی وې. فرینډ ډېر زیات یېرېدلی وي او هغې ته پته وي چې هغه بلاګانې به نن شپه بیا راځي. هغه هلته کې د لرګي نه څه دروازې جوړې کړي او د کور بهر یې ولګوي او کور کې دننه دې ته یو غټ ټوپک هم میلو شي او ډېر زیاتې ګولۍ هم وي. او کله چې شپه شي نو هغه بلاګانې یو ځل بیا راشي او د دې کور بهر ولاړې وي او فرینډ په هغې باندې ډزې چالو کړي خو هغه په تعداد کې ډېر زیاتې وي. بیا فرینډ د خپل کور نه هلته اور ولګوي چې دغه بلاګانې دننه را نه شي. دغه اور د وجې له فرینډ له کور دروازه هم وسوځېږي او دا ډېر زیات ویرېږي چې د دې د وجې دا ټول کور ونه سوځېږي. دا د کور نه بهر روځي او رامنډه کړي خو د اور د وجې هغه بلاګانې ټولې هلته نه تښتېدلې وي. د هغې ټول کور وسوځېږي او دا یو غټ کډې سره ناست وي او دا نظاره ګوري. بله ورځ دا د کرونل کور ته لاړ شي او هغه بار روځي هلته اوبه ډکوي او هلته کې یو بلا به دې باندې اټیک وکړي. او کله چې فرینډ ولي نو کرونل هلته راشي او دې ته وایي چې دا ونلي دا بلا به تا له هېڅ هم نه وي او دا انسان ته ضرر نه ورکوي. او دغه شانتې هغه بلا کرونل ته لاړ شي. بیا کرونل دې ته وایي که ته غواړې ته ما سره زما په کور کې اوسېدی شي. کرونل سره د خوراک سامان هم ډېر وي او د اوده کېدلو ځای هم ورسره وي. کرونل فرینډ ته وایي چې دغه بلا یوه ورځ په ما باندې هم اټیک کړی و خو دا ما ونیوله او ځان سره مې وساتله او مخته مې کړه. اوس دا انسانانو ته څه نه وایي او دا بلا اوس کرونل سره اوسېږي. فرینډ کرونل ته وایي که تا غوښتی نو ته به موږ سره واپس تللی وې خو ته ولې هغه نورو خلکو سره را نډې تا له پته مو وه چې په دغه جزیرې باندې بلاګانې راځي او اوسېږي. کرونل یې ته وایي چې زما هغه دنیا نه ده خوښه او زه دې دنیا کې ډېر زیات خوشحاله یم. دلته ډېر زیات سکون دی او زه په خپلې دنیا کې ډېر زیات خوشحاله یم او زه د خپل مرضۍ مالک یم. فرینډ یې ته وایي چې صحیح ده خو کله چې بل جهاز راشي نو زه به هغې ته اشاره ورکړم او زه به هغې سره دلته نه لاړ شم. کرونل یې ته وایي چې دا ډېره زیاته مشکله خبره ده ولې چې دلته کې کال کې یو پیره جهاز راځي او هغه جهاز راغلی و او دغه جهاز به بیا یو کال پس راځي. کرونل ته وایي چې مه یېرېږه دغه بلاګانې د شپې حمله کوي د ورځې دې نه راځي بس صرف د شپې احتیاط کوه نور څه خبره نشته. بله شپه فرینډ هغه بلا بره په چت باندې وتړي او هغه بلا چغې وهي. هغې ته چې کله د نورې بلاګانې وګوري نو هغه ټولې ورپسې راشي. بیا دې دواړه هلته کې ولاړي او په دغه بلاګانو باندې ډزې کوي خو فرینډ په هغې باندې ډزې نشي کولی. کرونل یې ته وایي چې دغه مړې کړه. بیا فرینډ هلته کې بېهوشه شي.
بل سهار کرونر په هغې باندې اوبه واچوي په اوش کې راولي او دا هم ورته وایي که ته دلته ژوند کول غواړې نو دغه بلاګانو سره به جنګ کې او دوی به مړه کې. بله شپه موږ ګورو چې هغه بلاګانې یو ځل بیا په دوی باندې حمله وکړي خو فرند اوس دوی سره مقابله کوي. کرونر هغه دروازه شاته نه بنده کړي او دا ورته هلته کې یوازې پرېږدي او دغه شانې فرند هغوی سره ټوله شپه مقابله وکړي. بل سر موږ ګورو چې هغه دواړه ډېر زیات یو بل نه غوسه وي او فرند هغې نه ډېر زیات خفه وي ولې چې دا یوازې پرې غوسې و. بل ورځ موږ ګورو چې هغه بلاګانې رانشي له شپې ټایم. فرند کرونر ته وایي چې کیدای شي هغه بلاګانې اوس موږ نه یېرېدلې وي او هغه به اوس نه راځي. کرونر یې ته وایي چې نه دا خبره نه ده هغه بلاګانې اوس کمې شوي دي او کله چې دوی زیات شي دوی به یو ځل بیا حمله کوي او موږ هغه بلا هم ګورو کومه چې دوی سره اوسېږي. فرند په دې باندې ډېر زیات خفه شي او ورته وایي چې دا ازاده کړه چې لاړه شي او خپلې فیملۍ سره اوسېږي او موږ ګورو چې هغه بلاګانې اوس په دوی باندې اټیک نه دی کړی او ډېر زیات وخت هم وشو. اوس دوی دواړه ډېر زیات ریلیکس شي او په دغه شپه باندې دوی بار لیټ هم نه وي لګولی. بیا موږ ګورو چې اچانک هغه بلاګانې په دوی باندې اټیک وکړي او په دغه اټیک کې کرونر خپله هم ډېره زیاته زخمي شي خو دوی دواړه پکې بچي. بیا موږ ګورو چې هغه بلا د دې سړي خپه څټي او هغه ورته دغه خپه جوړوي. د دې بلا خوله کې داسې صلاحیت وي چې دغه کومې زخم ته ولګوي هغه زخم یو دم ټیک شي. بیا یو ورځ فرند په سمندر کې یو جهاز ګوري چې د دې خواته روان وي. دا هلته نه منډه کړي او فایر ګن راوړي او په هوا کې فایر وکړي چې دغه جهاز دوی وګوري او دوی ته راشي. کله چې دا هلته کې ډز کوي نو کرونر دا منې کړي او دا نه غواړي چې څوک راشي او دوی دواړه دلته نه بوځي خو فرند غواړي چې هغه دلته نه لاړ شي. بیا دوی دواړه په جګړې شي او فرند یې ته وایي چې دا ولې زه پرې نه غوسم چې ما ډز کړی وی. خو کله چې هغه بلا وګوري چې دا هغه لږ وخي هغه راشي او په دې باندې اټیک وکړي خو کرونر ډېر زیات غوسه شي او دا خپل بیلټ وکاږي او دغه بلا والو کوشش کوي. هغه بلا فرند یو ځای ته راولي کوم ځای کې چې وړه کښتۍ وي. فرند چې کله دا کښتۍ وګوري نو هغه واپس راشي او کرونر ورته ووایي خو کرونر ورته وایي چې دغه کښتۍ باره کې مالا پهله نه پته وه. کرونر ورته وایي چې دغه کښتۍ له پرتګال له خلکو وه او هغه دلته راتلو خو سمندر کې هغه بلاګانو دوی لاندې راښکلو او لاندې تباه کړو او ټول یې هلته کې مړه کړو او دا هم ورته وایي چې دغه کښتۍ ماته میلاو شوې وه او هغې کې څه بمونه وو خو هغه ټول ناکاره شوي وو او خراب شوي هم وو. دوی دواړه سمندر ته راشي او دوی اوبو ته لاندې کوزېږي. فرند یې ته وایي چې زه کله 3 پیره دغه پړی راکاږم د دې مطلب دا دی چې ما سره پیدا کړو. بیا یې فرند لاندې کوشي او دوی هلته کې ډېر زیات بارود پیدا کېږي یعنې ډېر زیات بمونه وي چې کوم په پیټو کې پراته وي. بیا هغه بلاګانو بچي سمندر ته لاندې راشي او فرند هلته کې ونیسي. کله چې هغه 3 پیره هغه پړی راکاږي خو کرونر نه غواړي چې دا زه بهر وکاږم او هغه غواړي چې دا دلته کې مړ شي خو فرند خپله مدد خپله وکړي او دا هغه لباس کولو کړي او له سمندر نه لاندې نه روځي او بره اوبو ته راشي او دغه شانې دوی دواړه هلته نه لاړ شي. دوی بیا هغه کور ته راشي او دغه بمونه له هغه کور ارد ګرد کې خواره کړي خو هغه بلاګانې یو هفتې پورې هغه کور ته نه راځي. بیا موږ ګورو چې دغه جزیرې کې اوس یخني کېږي او برفباري هم شروع شوي وي خو کرونر هلته کې ډېر زیات ریډي ناست وي او هغه غواړي چې دغه ټولې بلاګانې راشي او زه دغه بم بټنه ووهم او دا ټولې بلاګانې هلته کې تباه کړم او مړې کړم. کرونر هغه بلا بره راولي او دې ته وایي چې ته چغې ووهه او وجاړه او هغه بلاګانې راغواړه او دغه شانتې وشي او یو ځل بیا هغه ټولې بلاګانې په دې باندې اټیک وکړي او فرند هغې سره په جګړه شي خو فرند یې ځان خلاص کړي او بره راشي او دا هلته کې هغه بم بټنه ووهي او هغه ټولې بلاګانې هلته کې مړې شي او دوی دواړه هم ډېر زیات زخمین شي. کله چې دوی هغه خپله بلا هلته کې تلاش کوي خو هغه هلته کې نه وي هغه خپلو خلکو ته تللی وي. بیا فرند ګوري چې هغه بلې بلا خپل ځان سره هغه ټولې بلاګانې راوستې وي او دلته دوی ته پته ولګي چې دغه بلاګانې خو دوی سره جنګ هم نه غوښتو خو کرونر د وجې دغه بلاګانې د دوی دشمنان شوي وي. بیا کرونر هلته کې راشي او دغه بلا باندې ټوپک ونیسي او ورته وایي چې د ناک کور ته لاړه شه خو دغه بلا ډېره زیاته غوسه وي او خفه وي چې تا زما بلاګانې مړې کړي دي. خو کرونر چې کله وګوري چې دغه جنۍ د دې خبره نه مني هغه ډېر زیات خفه شي او دا منډه کړي او هغه کور ته دننه ننوځي. فرند هلته کې یوه کښتۍ هغه بلا بچي ته ورکړي او کله چې دوی هلته نه روان شي نو کرونر په دې فایر وکړي او هغه ماشوم ونه مړ کړي او دغه شانې هغه ټولې بلاګانې هلته نه لاړې شي. بیا موږ ګورو چې کرونر او فرند په خپلو کې په جګړه شي.
کورونه چې کله دا مړ کوي نو فرند دې ته خپل نوم والي او دا ډېر زیات حیرانه شي. فرند ورته وایي چې ما ته پته ده ته هغه سړی کوم چې تېر کال راغلی و او د موسم حال لپاره ته حکومت رالېږلی وې. اکرونه چې کله دا وړي هغه ډېر زیات ویریږي. هغه نه غواړي چې څوک د دې باره کې معلومات وکړي او هغه واپس هغه دنیا ته بوځي. دا سړی الریډي لیونی شوی و. هغې نه پس دا بهر لاړ شي او هغه بلاګانې په دې اټیک وکړي او دا وخوري او دا مړ شي. او دغه شان د فرند هلته کې یوازې ایسار شي او په دې باندې یو کال تیر شي. کال پس چې له حکومت یو بل ټیم راشي نو هغې سره یو نوی کس وي کوم چې بله فرند په زیبانې اوس دلته کار کوي. دلته کې فرند حالات ډېر زیات خراب شوي وي. له هغې ږیره هم غټه شوي وي او خدای هم غټ وي. دا خلک دا فکر کوي چې دا شاید چېرته کلونر دی او په دغه ځای کې کار کوي. کله چې دا خلک له فرند باره کې دی نه معلومات کوي دا هماغه جواب ورکړي کوم چې کلونر دې ته پیله ورکړی و چې هغه کس اوس مړ شوی دی او دا ورته وایي چې هغه کس د بیمارۍ نه مړ شوی دی. فرند هم اوس له کلونر غوندې کې دلته ژوند کول غواړي او هغه دنیا ته واپس نه غواړي او دا هم په دې دنیا کې ډېر زیات خوشحاله وي. او بیا موږ هغه بلا هم ګورو کوم چې دې سره ملګرې وه او دې نه دا ظاهرېږي چې هغه بلا هم فرند سره دلته کې اوسېږي او دلته کې زموږ فلم ختم شي.